د لا یزال را په سپیڅلي نامه د بلبل چینل درنو لیدونکو هیله مند یم چې روغ جوړ او د عافیت جامې به پر تن لرئ. د لږ ځنډ څخه وروسته یو ځل بیا د بلبل چینل د خپرونو په دوام د لغمان ولایت یو ښایسته سیمې ته راغلي یو. دغه سیمه چې بل ځای نه بلکې سرشاره ښایسته او د ښایستونو کور الینګار دی. تاسو وینئ سرشاره سیند چې مست څپې او ښکلې فضا څخه برخمنه ده. راغلي یو تر څو دا ځل له الینګار څخه لیدنه وکړو. تاسو وینئ چې دغه سیمه د الینګار ولسوالۍ خود د ولسوالۍ د تعمیر څخه ښکته موقعیت لري چې دغه ځای ډېر زیات مشهوره دی او دلته ګڼ شمېر سیلانیان راځي. هیره دې نه وي چې په لغمان ولایت مختلفو ولسوالیو کې د توتانو میله هم ګرمه ده او توتان ډېر زیات پاخه شوي دي. موږ هم دلته د توتانو میله کوو، توتان به څنډو او پر تاسو به یې نندارې کوو. نو که چیرې غواړئ چې د توتانو میله وکړئ او توتان وشجان کړئ نو لغمان میشتې مو په خدمت کې دي. هر کله راشئ، موږ به مو راتګ ته په سترګې په لار یو. له موږ سره پاتې شئ، نن درته د الینګار ښکلې سیمې نندارې ته وړاندې کوو. درنو لیدونکو لکه څنګه مو چې درته وویلې نن موږ راغلي یو الینګار ته. نو زو له یو میلمه سره خبرې اترې کوو چې د الینګار ولسوالۍ څخه یې لیدنه کړې او دلته د سیاحت لپاره راغلی ده. دا نو تاسو یې له نوم سره اشنا سئ، استاد شیر افضل صدیقي ده. سلامونه استاد، ستړی مه شئ، الینګار ته بخیر راغلی. علیکم السلام ورحمت الله. استاد محترم، تاسو ستړي اوسئ، خاص دی، صحتمند خو ښه دي؟ خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. څنګه دی نننی چکر مو الینګار ته؟ یاره استاد ډېر خوند یې وکړه، توتانو واقعا ډېر خوند وکړه. د دې سنډل دا چې په دې یخو اوبو کې یعنې دومره یخې اوبه دي، تاسو یقین وکړئ چې موږ هغه اودس کوو هم د موږ پښې یخ ونیولې او بیا په دې کې چې توتان یخ سي او هغه بیا وخوړل سي نو لیدونکي به انشاءالله وګوري. ډېر واقعا ډېر خوند یې وکړه او ډېر خوند هم واخیسته. بلکل تل هم داسې ځلانده واوسې. څه ډېر جالب دي درته نسبت نورو ولسوالیو ته په الینګار کې، ځکه تاسو خو ګرځئ ماشاءالله، نور ولسوالیو ته هم سفرونه لرئ. الینګار کې څه متفاوت تاسو ولیدل؟ استاد محترم، یو د درې شیان چې هغه نسبت نورو ولسوالیو ته الینګار کې متفاوت دي. یو خو دغه کوم توتان چې موږ وخوړل ډېر نور بل ځایونو کې به هم خواږه زیات دي، خو دا لږ تا مخکې یو نوم واخیسته چې عمري توتان دي که نه، واقعا ډېر خواږه ول. او د دې تر څنګ دغه یخې اوبه چې بېسارې ډېرې یخې دي، هغه ځینې خلک وایي د واورې اوبه دي، نو واقعا چې دغه په کفه کې کېدي او ته دا په کراجګه کې ډېرې یخې، نو نسبت نورو ولسوالیو ته دغه توتان، دغه سیند او دغه ارامه فضا ډېر خوند یې وکړ. بلکل. نو الینګار سیند بیا په سرشارۍ او په مستانه توب باندې نوم لري چې په ټول افغانستان کې په دې سیند کې تل اوبه وي او هېڅ کله هم دا وچ شوی نه ده. استاد له دې وړاندې الینګار ته راغلي وي که دا مو لومړی ځل و؟ له دې وړاندې مې یو ځل راغلي وو، خو البته هغه د توتانو وخت نه و او هغه موږ بل پروګرام هغه کې راغلي وو. دا ځل د توتانو په حساب راغلي وو، دغه زیاته چې راغلي وو دا مو اول ځل و. نوم دې څه دی؟ سفر محمد. څنګه یې؟ میږي دې راوستي دلته؟ کورونه هم چېرته دي؟ ښایي دې ځای نوم څه دی؟ لږ جګ اواز باندې خبرې وکړه. څه دی؟ علمخانې. کوم ځای اصلي؟ علیشنګ. د علیشنګ د کوم ځای؟ علیشنګ همدلته اوسېږي دا چې الینګار کې؟ دا میږي تا دي؟ څو میږي دې راوستي دلته؟ 50 ماله دی. 50 ماله. دې کې پسونه ګډیان دي که غټ مال هم شته دی؟ ټولې میږي دي، ګډیان ولې نشته. میږي دي. مکتب درس شی وایه؟ ولې؟ مکتب ولې نه وایه؟ دا دې سره شی بتکۍ د اوبه دي پکې؟ راوړه هلکه راوړه.
بادکای راوړه اوبه مه راوړه راوړه ته ډک ورته دې راوړي ښه درنو لیدونکو تاسو فرهنګ وینئ چې څومره په هنر سره د بوتل جوړ شوی دی د اوبو لپاره ته چې به اوبه اچوې چې یخې پاتې شي که نه د لیسین نو به بس کې چې تګړه خوږې او یخې اوبه دي ډېره زیاته مننه دا خپل هم جوړ کړی که دا مغیسی دی خپله دې جوړ کړی صحیح دی ته خپله جوړوی شي که دا کور کې جوړوي صحیح خیر سي ډېره زیاته مننه چې موږ سره د خبرې وکړې څه پیغام لرې راغلی دی لنګار ولسوالۍ بازار ته دلته چې ډېر څه عجیب او د نندارې وړ دي هغه نو دا ښکلي دي سلام ستړی مه شې خیر اوسې ښه کراري ده نوم دې څه دی کیهان الله مې نوم دی تخلص مې نیکمل دی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ ډېر ښه کیهان جانه دا خولې تاسو خپله جوړوي که بل ځای نه راوړئ دا له بازار نه راوړی دی ډېرې جالبې خولې دي که نه هغه سیزن ده د بوسو د لونو سیزن ده همدې لپاره اخیشتې لپاره خلک یې خوښوي چې وي څنګه سیزن څنګه د خرڅېږي او ښه ده شکر الحمدلله سیزن ښه ده دا که موږ واخلو موږ ته څه حساب دی چې تاسو ته به مې حساب کړو چې څو نرخ یې هماغه شی به درته حساب نور څه شی خرڅوي دې سره خوا دغه کټ پخې دي مزرې ده کوجونه دي دغه نور شیان هم راوړي دي ډېره زیاته مننه کور دې ودان خیر سي مننه درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د الینګار ولسوالۍ څخه مو تاسو ته چمتو کړې وه هیله مند یم د پام وړ به مو ګرځېدلي وي تاسو لکه څنګه چې وینئ غنم هم پاخه شوي د غنمو شینوالی ځان ته ښکله لري مګر زیړ رنګ یې یا بېسارې ښکلی وي او په الینګار کې اوس د لو لور او د کارونو وخت وه تر ډېره خلک مصروفه وو نو له همدې کبله مو نه شو کولی چې ډېرو خلکو سره خبرې اترې وکړو دا زموږ د نن ورځې خپرونه او تر بلې خپرونې پاک لایزال رب بسپارم د بلبل یوټیوب چینل سبسکرایب مو هېر نه شي